باب فضل صلاة الصبح والعصر. کتاب ریا صالحین یوسلو اتاتیم نمبر باب دی په باره د دې کې چې د سحر او د مازدیګر د منځ فضیلت. دا دواړه منځونه ډیر زیات غوره منځونه دي او د دې مؤمن مسلمان به ډیر زیات خیال ساتي چې د دې جمع او د دې حفاظت دا د مؤمن مسلمان نه فوت نشي. اول نمبر حدیث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابو موسی رضی الله عنه روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى البردين دخل الجنه. چا چې دغه دو منځونه بردین مراد د سحر مونږ او د مازیګر مونږ چا چې دغه دو منځونه پابندۍ سره وکړل په خپل ژوند کې او ژوندۍ کې دخل الجنه، دغه انسان دغه مؤمن دا به جنت ته داخليږي. روایت د امام بخاری د مسلم د متفقون علیه دی. بردین د دینه مراد د سحر او د مازیګر مونږ او برد اصلا ویل کېږي یخوالی ته. نه دغه دوا منځونه د ذکر دغه شانته د یخوالی کلمه او لفظ استعمال شوی دی چې دا سحر منځ دا دغه شاته شپه تېره شوي سحر ټیم دا یخي او مازدیګر چې د ورځ تېره شوي مازدیګری دا یخي. ځکه د الله پیغمبر فرمایي چې من صلی البردین دخل الجنه. چا چې دغه دو منځونه چې هغه د سحر مونږ او د مازدیګر مونږ د دې پابندي وکړه او دا ادا کی په جماعت سره او په خپل وخت باندې او داغي لحاظ ساتي او خيستي او کې دا مؤمن مسلمان د جنت ته داخليږي. جنت ډیر قیمتي دي نو الله دغه دو منځونه ډیر زیات خوښ دي ځکه دا سبب د جنت ته داخليدلو دي. دویم نمبر روایت عن ابي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال. ابو زهير عمارة روایت کی رضی الله عنه روایت داوی چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلی د الله پیغمبر فرمای لیلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الله پیغمبر فرمای چرتبم ورته داخل نشي هغه کس یو تن چې هغه د لمر د راختون مخکې د منځ پابندي کوي او د لمر د پریوتو نه مخکې د منځ پابندي کوي. د لمر د راختون مخکې مونږ هغه سحر مونږ او د لمر د پریوتو نه مخکې مونږ هغه د مازدیګر مونږ او لن چې کله فعل مضارع باندې داخل شي معنا چرتم دا کار امکان نه لري چې یو کس هغه د سحر مونږ او د مازدیګر مونږ داغي لحاظ ساتي او داغي فکر ساتي داغي غم کوي او داغي د جماعت خیال ساتي چرته بم د مؤمن مسلمان د جهنم ور د دې غوخه به ونه خوري د دې غوخه دا به ونه سزي. مهمه خبره دا د وجه دا د سحر دا وخت دا د بالمازی وختي دا د خوبونو وختي دا د آرام وختي او د مازیګر وخت دا د مشغلي وختي دا د کاروبار وختي دا د گاپ وختي دا په مزدوري کې د مصرفیت وختي دا د بازار وختي دا دکانداري وختي دا دوه وختونه سي مصرفي یو دغه شان د په خوب کې او د بل دغه شان د په مصرفیت کې نو سړی د ډیر زیات فکر نه. یو مؤمن مسلمان چې دغه دوه منځونو غم کې ایمان ده چې دی مؤمن مسلمان کې ایمان شته دی او دا نه خدي ایمان ده. دریم نمبر حدیث عن جندب بن سفیان رضی الله عنه قال. جندب بن سفیان روایت داوی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى الصبح فهو في ذمه الله. چا چې سحر منځ اغا وکو او د جماعت سره وکو د الله پیغمبر فرمایي فهو في ذمه الله. دغه مؤمن مسلمان د الله په ذمه کې دی د الله په ضمانت کې دی د الله په امان کې دی او د الله په حفاظت کې دی. چا چې سحر منځ کو جماعت سره وکو جمع سره وکو نو د الله پیغمبر فرمایي دا سړی خصوصي طور باندې د الله په امان او ضمانت او حفاظت کې دی. به د الله پیغمبر سوی فانظر یا ابن آدم اے د آدم بچي وګوره لا يطلبنك الله في من ذمته بشيء
دا یاد ساته ګوره چېرته دی الله تعالی د تا نه تپوس ونکړي په باره د خپلې ذمه کې په باره د یو شي کې ګوره داسې وخت دې رانیسي او دې ته متوجه شه چې الله دې ګوره د خپلې ذموارۍ تپوس د تا نه په یو شي کې ونکړي چا چې د سحر منځ کو د هغې به بې غیبت خصوصي طور باندې نه کې هغې ته به تکلیف په خصوصي طور باندې نه رسې هغې نه به بالکل ځان ساتي د هغې سره به د خیانت نه هم ځان ساتي چا چې سحر جمع کړی وه دا سړی خصوصي طور باندې د الله په حفاظت کې د هغې ته بې ضرر نه رسې مخکې دا مونږ ویلي حجاج بن یوسف به د هېڅ چا لحاظ نه کو هغې به خلک وجل صحابه کرام به وجل نور نیکان خلک به وجل خو تپوس به دې کو د سهار مونږ دې کړلی که نه یې دې کړی چا چې به سهار مونږ د جماعت سره کړو هغې ورځ باندې به هغه سړی نه وجو وایي ځکه ستا باره کې الله څه وایي من صلى الصبح فهو في ذمة الله چا چې سهار مونځ اگر جماعت سره وکړو دا سړی د الله په ذموارۍ کې دی الله به ستا حفاظت کوي الله به ستا د بدن ستا د مال ستا د بچو الله تعالی به ستا حفاظت کوي نو دې حدیث کې یوله فایده دا ده چې د الله پیغمبر موږ تاسو ته تیزي راکوي د سهار د منځونو خیال وساتئ د سهار د منځونو خیال وساتئ خصوصا دې دور کې تاسو وګورئ شپې لنډې دي خلک ټول ودی سهار منځونه چې وګورئ په جماعت کې نیم څه پلس کسان 15 کسان دا په غټ غټ جوماتونو کې ولاړي نو ټول خلک ودی د ماښام مازدیګر د ماپوستن جمع کې وګورئ په دې جمعه کې وګورئ سلیونی سل 200 کسان ولاړي کور سهار په جمع کې بلس کسان ولاړي یعنی الله تعالی د دغه وخت اهمیت الله تعالی چاته نه ورکوي دویمه فائدہ به کېدار چې الله تعالی عظیم مهرباني ته وګوره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره مهربانه دی چې الله تعالی د سحر مونږ له څومره فضیلت ورکړلې څومره بهتروالی الله تعالی ورکړلې او دغه شان درېمه فائدہ به کېدا ده چې دې حدیث کې الله تعالی بیان د دې خبرې وکړو ګوره څوک چې نیکانو خلکو ته ضرر رسوي الله به انتقام اخلي څوک چې نیکان خلک په عذابوي الله به انتقام اخلي څوک چې نیکانو خلکو ته په عذابېدل یا په خوله باندې ورکوي یا په لاسونو باندې ورکوي یا په نورو اسبابو باندې ورکوي نو ګوره الله انتقام اخیستلی شي خصوصي طور باندې نیکانو خلکو الله تعالی حفاظت کوي او بله فایده به کې دا ده چې دغه شان ته په دې حدیث کې الله تعالی دا بیان وکړو چې ګوره رب العالمین هیڅوک نشي کمزوری کولی نه په اسمان کې او نه په ځمکه کې او الله چې چاته مې اراده وکړي چې هغې نه انتقام واخلي هغه ونیسي هغه شکنجه کړي هغه وتړي څوک هم په مخلوق کې داسې نه چې هغه د الله تعالی د نیولو نه به اخلاص کړي الله دې موږ تاسو په دې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد